خوږو او قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې امید یم چې ښه وخت ولرئ. سلیم یو ځل بیا د کار او بازار په خپرونه کې ستاسې هرکلی کوي. قدرمنو کتونکو دا چې د اسداباد ښار کې وو، د اسداباد د ښار د هټیوالو نظر د ځان سره اخلو چې د برېښنا په نه شتون کې دوی د کومو ستونزو سره مخامخ دي او د دوی په کار او روزګار باندې څومره منفي اغېز کړی. خو امید او ارزوم دا ده چې تر پایه راسه پاتې شئ او ملتیا مو وکړئ. د کونړ ولایت کې مې دکان دی او د ټپور د ولسوالۍ د کټاخا د کلي اوسېدونکی یم. دلته برېښنا نشته دی، تقریبا دا یوه نیمه میاشت دوه میاشتې وشوه چې برېښنا نشته دی. موږ ته درې څلور کارګر به راسره وو، هغه په کورونو ناست دي. موږ خپله باندې داسې بچیان مې خپله لکه کاروبار نشته، همداسې ناست دا سولر مې لګولي، سولر د خاطر هم سم کار نه کېږي او ټول کاروبار د برېښنا باندې دی. دلته هر کاروبار چې وګوري په برېښنا باندې کېږي، په داسې نور شمالوان نه کېږي. که جنریټر ولګېږي هغه 80 روپۍ یونټ دی. دلته سولر دي او سولر باندې سم کار نه کېږي. دلته شرواله مخکې د بجلي جوړه کړې وه، د برېښنا جوړه کړې وه، هغه هم دلته دغه نه شوله، موږ ته را نه کړله. د شرواله په نوم برېښنا جوړه کړله، موږ ته را نه کړله. دلته اوس په همدې مارکېټ په نامه باندې جوړه کړله چې برېښنا به د مارکېټ ته ورکوو، هغه په خپل ځان کې هلته مصرف کوي او دلته مارکېټ ته ور نه کړله. یاره منفي اغېزه تقریبا داسې وه چې 99% شوې ده په دې خاطر باندې چې برېښنا نشته دی. تاسو راته وایئ کوم کار بغیر د برېښنا نن سبا کېږي؟ داسې یو کار نشته چې هغه بغیر د برېښنا وشي، ځکه برېښنا اوس اهم پوینټ دی. نو برېښنا نشته، اوس موږ سولر سیستم برابر کړی، خو هغسې کار چې په برېښنا کېږي په سولر نه کېږي. ډېره زیات منفي اغېزه یې کړې ده. څه وایي برېښنا ریاست له ورغلي وایي، څه وایي د برېښنا د ریاست چارواکي څه وایي په دې تړاو باندې؟ تاسو ته څه ډاډ درکوي که څنګه؟ بس همدغه هر ورځ همدا خبره ده چې نن سبا کې جوړېږي، نن برق خوشي کېږي، سبا برق خوشي کېږي. تقریبا یوه نیمه میاشت غالبا 2 میاشتو څخه خبره ورسېدله، خو په دې خاطر باندې چې برق را خوشي کوي، نن را خوشي کوي، سبا را خوشي کوي، اوسه پورې برق رانغلی. نو هیله م دا چې برق زر تر زره راشي، ځکه زموږ کارونه ټول په ټپه ولاړ دي. تقریبا دا 2 میاشتې وشو، موږ سر په سر په تاوان سره روان یو، 1 روپۍ ګټه زموږ ته نه راځي. نوم دې راته واخله. ښایسته رحمان نوم مې دی. ښایسته رحمان صاحب څومره وخت کېږي د دوکانداري کوي او روزګار دې څنګه دی؟ دا 10 کاله کېږي دلته کاروبار کوو. څه ناڅه ستونزې د برق دي، اوس زموږ موجوده برق نشته دی، نو موږ چې دی اوس کاروبار په ټپه ولاړ دی او په کاروبار باندې ډېره منفي اغېزه ده. مخکې د دې نه چې وو هغه د اسداباد د خپل برق چې وو په دې باندې یو څه کار روان و، مشکلات په زموږ حل کېدل. خو اوس موجوده چې دی بالکل هغه کومه چې د مناګي برېښنا ده هغه هم قطع شوې ده او ډېره زیاته ستونزه ده. د ټولو خلکو کاروبار په ټپه ولاړ دی، نو کاروبار اوس مزه نشته دی. څومره روزګار به کوئ د ورځې دا اوس وخت؟ نو دا اوس وخت خو زموږ یو شیشه ده، هغې باندې یو ماشین چلېږي. نور زموږ د واسکټو کاروبار 3-4 ماشینان په ټپه ولاړ دي، کارګر هم چوټي دي. دا ډېره عمده ستونزه ده د ټولو لپاره په اسداباد کې، او په کار دا ده چې دا ستونزه حل شي. موږ د موجوده ادارې نه غواړو چې دا برق زر تر زره برابر کړي او هغه کومه جنجال یا مسله چې دغه حل کړي او د خلکو ستونزو ته لپاره ټکی کېږي. دا زموږ پیشنهاد دی او بیخي ټول کاروبار په ټپه ولاړ دی د هر سړي. د کار او بازار د خپرونې خوږو او قدرمنو کتونکو د راډیو محترم مینوالو، د اسداباد په ښار کې د هټیوالو سره د زړه خواله کوو چې د دوی هغه ستونزې د برېښنا په نه شتون کې څومره د دوی په کار باندې څومره منفي اغېزه کوي. امید او ارزوم ده چې راسره اوسئ. اوس د ښاروالۍ ریاست په مارکېټ کې او د یو تن هټیوال چې دلته د خیاطۍ کار روزګار کوي، واسکټونه او پکولونه دا دی دوی سره جوړوي، چې د دوی په کار روزګار کې به څومره مثبت تغییر راغلی که منفي دی به راته ووایي. نوم به د په سر کې راته واخلي. ستاسې نوم مبارک؟ زما نوم حاجي احسان الله ده، د دم کلي اوسېدونکی یم او ډېر سخت مشکلات دي موږ ته د برق د طرف نه. نور کله به موږ 10,000 12,000 6,000 روپۍ دوکانداري د ورځې کېدله، اوس ټوټال د برق د حساب نه موږ ته د 10 روپو آمدن نشته او حالات زموږ خراب شو. تقریبا چې داسې ووایي چې دا یوه نیمه میاشت روانه ده، نه برق شته او بس دغه ګیسونه میسونه لګوو او د ګیسونو باندې څوک هغه ګاهک هم نه راځي. نو دونه مشکلات یې راته چې د حد نه سیوا او تقریبا داسې وایي 100 روپۍ 200 روپۍ د ورځې موږ نه شو وړلی. غوښتنه به هم څه وشي؟ غوښتنه هم دا ده چې زمونږ دا برق جوړ شي او زمونږ دا مارکېټ برابر شي. مارکېټ زمونږ د دې برق د حساب نه داسې دی لکه تیاره. کار څومره کسان دلته ستاسو سره کار کوي په دې؟ بس داسې یو چې 10-12 کسانو کار کوه، اوس راسره یو کس هم کار نه کوي. د برق د حساب نه چې کوم خپل کورونو ته لاړ
او د ښاروالۍ د طرفه او د نیکانو د طرفه موږ باندې کریانې اوري خو بس زه دلته والته د پټیګو او جنګونه دی او مشت ګریوان یم. السلام علیکم ورحمت الله. زما نوم عبدالقهار دی او د مرکز کې اوسېږم او فعلا اوس د کاروبارونه راته خراب دي او بجلی د واسم د بازار مشکلات ډېر زیات وو چې دا بجلی لاړه نو ټولو خلکو روزګارونه بیخي خراب کړي دي. انتهایی ډېر زیات مشکلات د دې سره جوړ شوي دي او چارواکي موږ هم یو ځای پورې لاړو رالو ما تپوسونه وکړه. د بجلی خو بیخي داسې کار کړی چې ټول خلک یې سقوط کړي هم د کور ماشومان ټولو ته ضرر او نقصان دی. وړاندې د دې نه باس آباد ښار کې خپل برېښنا کوټ هغه به څه ماته ګوډه برېښنا ښار ته ورکوله. خپله د اسلامي امارت نه یې څه غوښتنه ده او د برېښنا شرکت نه دې په دې تړاو باندې څه هیله ده چې څه وکړي؟ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې په دې فورا لاس په سر شي او دا کار دې سر ته ورسوي چې د دې برېښنا غم وکړي او د خلکو ته ډېر مشکل او ډېر زیات. ما 4 کسان دي دلته. 4 کسان څه کار روزګار شته که نه راځي ډوډۍ خوري او ځي په خپله په دویمه او په درېیمه ورځ باندې یوه جوړه نیمه راشي او اوس هغه ما ټکه ټوکه کوي هغه هم بس داسې دغه دی چې اوس هغه چا هم دغه یو پیس شانه راوړی دی او په دغه باندې 2 ماشینونه فقط چلېږي او اسري ورته په ګیس باندې ګرموو او په دغه ګزاره ونه کړله. او بل دا دی چې جنریټرونه دلته تیل ګران شوي دي او هغه هم په 80 روپیو یونټ دی او د 200 یونټو پیسې به د میاشت کې خامخا ورکوي او که تا ولګول او که دې نه لګول موږ د هغې برداشت نه کوو نو مجبور یو چې دغه کار وکړو او که اسلامي امارت زموږ دپاره کوشش وکړي نو د ټولو مسلمانانو ښېګړې به سر ته ورسېږي او بس. استاده کله ناکله دا کارګر هم ګوره کارګر ته د الله پیغمبر دوست ویلی دی کله کله دی په خپل کار کې لږ زیاتی کمی کوي دغه ډول کارګرونه به څه غوښتنه یې څه هیله به وي؟ زیاتې هېڅکله مسلمان دپاره نه دی په کار او دا خیاطان الحمدلله عموما داسې دي چې بس ښه صلې رحمۍ باندې او ښه په دغه باندې په عاجزۍ باندې خپل کارونه سرته وړي نو عموما داسې دغه نشته دی خو یو صرف د خوراکي توکو والا دي چې هغه داسې دي اصلي وجه په دې کې دا ده چې مال هلته را 15 روپۍ نه ګران شوی دی دلته 50 ګران کلی را رسېدلی نه یې سټور نه دی خالي شوی دلته دا 2 کالو مال دلته په سټورونو کې پروت دی دا را نه دی تولید شوی هلته پې د واره نرخونه وخېږي ډایرکټ په دې باندې دا د حکومت د خوا نه چې نه وي دا د عوامو مشکلات دې کې سر ته نه رسېږي. خپله د هټیوال نه څه غوښتنه ده شریعت څه حکم کوي په کار دا د شرعي اصولو سره موږ خپله دوکانداري وکړو؟ الحمدلله موږ داسې دومره چې خپله روزګار دغه برابرو داسې زیات علم هم نشته دیني خو د شریعت د نګاه نه داسې دی چې دا نرخ ته ساتنه چې ده د غلې دا مطلق حرامه ده او تر څو چې سټورونه نه خالي شوي دی نور مال نه راغلی باید دی نرخونه جګ نه کړي. هټیوال نه مې دا غوښتنه ده. مننه امید دی چې ستونزه ماواره اوسي او هر سړی په خپله برخه کې د بل خیال وساتي او د بل حقوق دا په پام کې ونیسي. ستاسې نه دنیا مننه. تاسو نه ډېره زیاته مننه چې د مظلوم ملت ته تپوس کوئ غوښتنې کوئ او د هغې پیغام سرته رسوئ. ډېره مننه. نوم دې راته واخله. نوم مې وحیدالله دی د کاغور اوسېدونکی یم. وحیدالله صاحب څه دوکان دی کاریګري؟ نه کاریګري وو بس سهار راشو دوکان ته بس برق نه وي سوداره د کور کې د شپږم اتمه نهمه ورځ درته ویلي دي بس سبانې مانو ته کوو سهار راځو بس ماښام بېرته ځو کور ته نو استاد باندې پېټ یو. غوښتنه به دې څه وشي؟ غوښتنه هم دغه ده چې ټول داسې ګډ وډ ناست یو چې زموږ څوک پوښتنه وکړي د امارت زموږ هم دغه غوښتنه ده چې د برق دغه وکړي او چې زموږ کار روان شي. موږ ټول کار هم دغه دی نو اوس مزدوري هم نشته دی او بل کوم کار هم نشته دی او د ګاډو مست نه کېږي چې ویخلو او دغه شي ته ناست یو بس سهار راځو ماښام ځو نو څه نشته دی. دا هم دی چې بس موږ ته برق برابر شي او چې برق هم برابر نه شي زموږ دغه حالات دي بس خرابېږي ورو ورځ. یعنې تاسې برېښنا غواړئ؟ برېښنا غواړئ وو. مننه. مننه. زما نوم محمد جاوید همت دلته د دې بازار کې په د ښاروالۍ مارکیټ کې د بوټانو بوټ پلورنځی لرم او دلته ژوند کوو بس تقریبا تېر نظام کې دلته اوس هم دلته او خپل روزګار دې څنګه دی همت صاحب؟ روزګار خو چې حقیقت وي یاره مخکې ښه و لکه ژوند ښه روان و اوس دومره دی چې صرف چې شی خرڅ کړو هغې موږ صرف هغه صرف د کور هغه ضرورت پوره کوو هغه موږ معمولا زیاتره په اوګرایم نه راځي که نه اوګرایم نه راځي نو بس ما هغه اوګرایانو والا هم را باندې هغه خبره ما شانه پاتې دي بقایاګانې او دومره کوو چې صرف څه لامل دی ولې؟ نه پوهېږم نو اوس دغه لامل مې زه هم نه پوهېږم چې دا خلک مصارف نه کوي دغه لامل به یا مثال د خلکو دپاره کاروبار زمینه نه ده مساعد شوې چې دولتو ته داسې زمینه برابره کړي چې د ولسونه په کار شي او کار وکړي. دکان کې ستاسو په دکان کې بل کوم څوک کارګر څوک و؟
وشته څو کسان مخکې به 2 کسان سره یو کس به راسره ختمن شاګرد به اوس بیخي ځان له پکې ناست هغه زمونږ هغه دوکان کاری نه برسي څه وشي نو غوښتنه خو دا ده ځکه چې اوس د اسلامي امارت نه زیات دغه توقع او امید د امارت اسلامي نه ځکه چې دا د اسلام نمایندګي کوي مثال اسلامي احکامات او مقصد هغې په بنا کې د دې نه خلکو توقع زیاته ده چې ښه خدمت وکړي د ولس لپاره زمینه سازي د کاروبار دغه کې لکه صادراتو وارداتو کې مونږ ستونزې وي عام په ګمرکاتو کې د دوی سره دغه وشي تخفیف وشي چې بار نه یو څه صادریږي د برېښنا د اسبابات په ښار کې نشته ته چې چونکې ستا د بوټانو پلورنځی دی ستا په کار روزګار باندې څومره بد اغېز کړی دی برخو دا یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ دغه تورتم دغه کې ناست دي او برخو هېڅ موجودیت نه لري مخکې لا یو څه ناڅه ښه اوس په بیخي داسې ووایي چې مازدیګر اذان وشي هغې نه وروسته زمونږ په دوکان موږ توره شپه چې هغه خپل بورډ هغه نمبر موږ نیلي چې وروره دا بورډ لګیا به اوس پام به کوې نمبر به وګورئ چې دا کوم نمبر ده دا کوم نمبر ده مننه امید دی چې ستونزه هواره اوسي او افغانان په کور دننه د دې ستونزې هوارې شي دنیا مننه د تاسې نه تشکر ژوندی اوسې خوشحاله اوسې د کار او بازار د خپرونې خوږو او قدرمنو کتونکو د راډیو محترمو مینوالو تاسې د اسداباد په ښار کې د ښاریانو دغه ډول د هټیوالو څرګندونې واورېدې چې برېښنا نه ژوند نشته دا یوه رونه خبره ده چې نن سبا هر څه د برېښنا په مټ باندې ترسره کېږي که هغه ښوونځی دی که پوهنتون دی که د کور ټول مشکلات دي او په هر ډګر کې برېښنا هغه لومړی ضرورت دی د خلکو دغه ستونزې د اسداباد د برېښنا د رئیس حاجي صاحب شهاب الدین یاسر په مخ کې ږدو چې د خلکو دغه ستونزې ته به څه وخت د حل لار لټوي او په اوارۍ کې د برېښنا ریاست څه کړي دي یاسر صاحب د برېښنا ستونزه تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې رامنځته شوې ده د برېښنا ریاست د دغې ستونزې په اوارۍ کې څومره منډې ترډې کړي او نتیجه یې د قدرمنو لیدونکو سره شریکه کړي ډېره مهرباني به وي نو ستا د راتلو یوه نړۍ مننه چې ته په دې حالاتو کې په دې وخت کې راغلې او زموږ د برېښنا په رابطه باندې زموږ معلومات کې راسپانه چې کله دا مشکل پیدا شو نو یو 4 یا 5 ورځې بعد زه کابل ته په خپله باندې لاړم رئیس صاحب سره موږ ملاقات وکړ نو رئیس صاحب فوري هغه کوم عمله چې هغه راوغوښتل او عاجل وویل چې د کونړ ته د برېښنا کار برابر کړي خو بیا هم یو څه ستونزې موږ او تاسې ټولو افغانانو ته معلومې دي چې یو څه اقتصادي ستونزې موږ او تاسې ډېرې لرو نو هغه انشاءالله په جریان کې دی او کار یې ډېر جلد روان کړی و خو بیا به د شرکت او د رئیس په منځ کې به یو څه مثال کې خبرې دغه شوې چې دغه کار په څه ترتیب باندې وکړو په څه قوانینو باندې وکړو نو هغه بیا په خپل منځ کې په خبرو باندې بوخت و بیا ته موږ راغلو نو بیا چې یو وخت څه ډېر ونیو نو بیا موږ د والي صاحب سره دا خبره شریک کړو چې والي صاحب دا ستونزه لږه غټه شوله او زموږ د صلاحیت نه دا مسله لوړه ده ته په دې مسله کې زموږ سره همدردي وکړه او په دې کې زموږ سره همغږه کوشش راسره وکړه نو والي صاحب محترم بیا ډېره هله ځله شروع کړه والي صاحب په خپله باندې کابل ته لاړ رئیس صاحب سره ته ملاقات وکړه هغه انشاءالله مکمل ژمنه ورسره کړې ده برېښنا کوډ د رغونې په رابطه باندې تقریبا 4-5 ورځې به کېږي چې والي صاحب د برېښنا د اجرایي رئیس سره ملاقات کړی هغه ورته ژمنه کړې ده هغه ورسره وعده کړې ده نو موږ هم په تم انشاءالله په دې نن سبا کې چې په عملا په برېښنا کوډ باندې د مناګي کار کې شروع کړي نو هغې په خپل منځ کې په تفاهم باندې په خبرو باندې لګېدي دي چې خبره به څه حد رسولي دا نن او د ورځې موږ معلومات نه د مخکې نه موږ په رابطه کې وو چې هغوی په خپل منځ کې په خبرو باندې لګېدي ښاریان په دې خبره باندې مشکوک دي رئیس صاحب چې د برېښنا د ستونزې په رامنځته کېدو کې په کومه برخه کې ستونزه رامنځته شوې په خپله برېښنا کوډ کې ده او که په نورو برخو کې دا ستونزه او په اوارې کې به مثلا دلته ستاسې څه پلان دی او که د مرکز نه دغه چاره ترسمه شي دلته تاسې څومره آماده یې د دغه چارې د سمون دپاره نو تاسو د ستونزه چې کومه ده دا خو تخنیکي ستونزه ده په دې دا کوم انجن چې هغه چې دي ماشینان په دې کې ستونزه را پیدا شوې ده او هغه ستونزه هغه د دې د حلېدو ستونزه ده هغه ستونزه لږه لویه ده هغه داسې کار دی چې امکان لري چې هغه خارج ته د انجنې د سامان انتقال شي دلته د هغه رغېدو امکان کې
دا وخت د دې نه ونیو دا ستونزه لویه ده وړه ستونزه نه ده که وړه وي او دلته یا کونړ یا افغانستان یا په یو ځای کې دا ستونزه حل کېدلی نو بیا زر حلېدله دې ته د مشرانو په سوچ کې په څه ترتیب باندې دا خدمت وکړو څه رقم د ماشینونو انتقال کړو یو څه ستونزه غټه ده. یوه بله غوښتنه چې د اسداباد ښاریانې همیشه دپاره دا ترسره کوي اوس هم د اسلامي امارت نه د دوی غوښتنه ده چې په خپله د اسداباد برېښنا کوټ ورغېږي که په دغه تړاو باندې د اسداباد برېښنا کوټ په رغونه کې د اسداباد ښاریانو ته معلومات ورکړي چې څومره په دې باندې کار شوی دی او څومره وخت به په دې باندې دا چاره ترسره شي. تر ډېره هغه چې زموږ معلومات دی هغه لومړنی هغه کوم چې ستاسې د پلان د مخې هغه چاره چې په اوایلو کې باید ترسره شي د ویالې پاکونه ده او قدم په قدم دغه چارې ته ورنږدې کېږي تر 1% مثلا په سلو کې 10% دغه چاره ترسره شوي څومره وخت کې به د اسداباد برېښنا کوټ ورغېږي؟ نو د دې ستونزې په حل به ته دومره ویم چې دا ستونزه ډېره مخې ته تللې ده انشاءالله خو اوس دقیق موږ تاسو ته نشو ویلی چې بیا دا د مرکزي حکومت کار دی ځکه چې دا مرکزي حکومت پورې دا خبره او دا کار او دا قرارداد تړلی دی خو موږ اوس تاسو ته په میډیا کې وویو چې دا یا میاشت یا 2 میاشتې وروسته شروع کېږي نو دا خبره به سمه نه وي خو هغه کوم کارونه چې دي هغه مخې ته انشاءالله د دروازو خدمت کانال د سپین دا ټول وشو انشاءالله نور عملي کارونه انشاءالله هغه هم ډېر زر امکان لري چې انشاءالله ترسره شي. د اسداباد د برېښنا په رغونه باندې د برېښنا کوټ په رغونه باندې به د اسداباد د ښاریانو برېښنایي ستونزې څومره وارې شي څومره به دا برېښنا کوټ وشي کولی د خلکو دا تورتم خونې دا روڼی کړي انشاءالله دا خو د اسداباد برېښنا کوټ ورغول شي یا دواړه ورغول شي نو هغه امکان لري چې هغه لسوالو ته انتقال کړو دا دومره برق دی دواړه چې دا لسوالو ته انتقال شي انشاءالله یعنی دلته د خلکو ستونزه ښاریانو مکمل کافي دی انشاءالله. اوس خلک مراجعه کوي د برېښنا د میټر د اخیستو لپاره د دوی لپاره څه پلان دی؟ دا فلحال د مرکز نه مکتوب راغلی کوم مالي باندې یعنی داخلي باندې محترم د اسداباد د برېښنا رئیس حاجي صاحب شهابالدین یاسر د تاسو نه دنیا مننه کوو امید او ارزوم دا ده چې په دغه چاره کې همیشه لپاره لاسبري اوسئ د اسداباد د خلکو د اسداباد د اوسیدونکو د تیارې خونې چې یو خانه ګرمي ده د خلکو غوښتنې ورځ تر بلې زیاتېږي او برېښنا یو هغه څه دي چې په مټې تر ډېره ستونزې هواریدی شي تاسو ته په خپلو چارو کې کامیابي غواړو. د کار او بازار خپرونه وه چې د اسداباد په ښار کې چمتو کړې وه امید د خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلي تر بلې خپرونې چې یو ځل بیا ملنګ سلیم د خپل همکار خاموش سره ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږي تر هغه درنه اجازه غواړي پاک الله مومل ښه وخت د الله په امان.